امریکا پاکستان ته ولې زارۍ کوي او ملي ځواکونو داعش ته څنګه ماته ورکړې او په لوی جرګې یې د بریدونو څنګه مخه نیولې ده دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي پر افغان سوله یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي شاه محمود قریشي سره په ټلیفون کې په افغان سوله کې د دوامداره همکارۍ او سیمه کې د سولې او ثبات په اهمیت خبرې کړې دي. د شریکو ګټو او همکارۍ زیاتولو ته سترګې په لاره یو. د صهیون د معلوماتو پر اساس پمپیو له قریشي سره خبرې کړې دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو شي. بیا په مقابل کې پاکستان له امریکا د مرستو غوښتنه کړې او امریکا هم ډاډ ورکړی دی چې په دې اساس به پاکستان طالبان اوربند ته راضي کوي او امریکا به پاکستان سره نقدي او نظامی مرستو ته دوام ورکوي. او د دې ترڅنګ د افغانستان د سرګري ادارې ځانګړیو ځواکونو د مشورتي لویې جرګې په 3 ورځو کې د داعش ډلې 14 نظامي اهداف چې غوښتل یې د لویې جرګې تالار په نښه کړي شنډ کړي دي. یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط صهیون ته څرګنده کړه چې له داعش ډلې سره حقاني شبکې په مشترک ډول کار کاوه او غوښتل یې چې د لویې جرګې تالار په توغندیو وولي. د سرچینې په خبره داعش ډلې غوښتل د کابل ولایت له مختلفو سیمو څخه عیار کړي راکټونه په لویې جرګې وتوغوي چې د ملي امنیت د اپراتیفي هڅو په پایله کې بریدونه شنډ شول. د سرچینې په خبره د یادو اهدافو په تور 8 تنه نیول شوي هم دي. سرچینه زیاتوي د اهدافو کې موټر بمونه هم شامل وو چې غوښتل یې له جرګې د راوتلو پر مهال پر ملکي خلکو چاودنه وکړي. له تاسو ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا مهمه ویډیو تر پایه ولیدله. که د افغان ځواکونو د دې میړانې په اړه او یا هم د مایک پمپیو او پاکستان په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې ضرور شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل سره هم نوي ملګري شوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل ښه وخت ولرئ.